افغان حکومت پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ او حکومت ورته په غوسه شو. دا چې افغان حکومت ورته څه ویلي دي دلته یې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان له لوري د اسلم فاروقي د غوښتنې په غبرګون کې د افغان د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلامیه خپره کړې. افغان حکومت د پاکستان هغه یاداښت ترلاسه کړی چې پکې له افغان حکومت دوی ته د داعش ډلې مشر اسلم فاروقي د تسلیمولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د هغې غوښتنې په غبرګون کې چې له افغان حکومت یې د ترهګر اسلم فاروق د ورسپارلو لپاره کړې وه، وایي د داعش یا خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي سره به د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس چلند وشي. اسلم فاروقي په افغانستان کې د بشر ضد ګڼ جنایت او خونړۍ بریدونه ترسره کړي دي او د حبو عملیات او بریدونو د رهبري تور دی پرې چې په ګڼ ګناه افغانانو او سرتیرو شهیدان کړي. افغان حکومت د ترهګرو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي، له ټولو ترهګرو سره ورته قانوني چلند کوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې هر ډول تعداد ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې وړاندې زیاته کړې دا چې د افغانستان او پاکستان حکومت ترمنځ مجرمین او تورنو کسانو د استرداد کوم تړون نشته، نو د اسلم فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو پر اساس چلند کیږي. اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړه هیوادونه کولی شي چې د افغانستان او پاکستان FS یا د سولې او سوکالۍ د ګډ عمل په چوکاټ کې د اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ګډې هڅې وکړي څو د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړای شي. د داعش یا خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي څو ورځې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو لوري له 19 تنو سره ونیول شو. اوس به د افغان حکومت د افغانستان د قوانینو سره سم د ترهګرو فاروقي محاکمه کوي. بل لوري د بشر حقوقو د څار له بنسټ افغانستان حکومت غوښتي چې دا ښه موقع ده او ترهګر اسلم فاروقي د نړیوالو بشر حقوقو د معیارونو له مخې محاکمه کړي. د ملي امنیت ځواکونو لوري د داعش ډلې مشر عبدالله اورکزي مشر پر اسلم فاروقي له نیول کېدو وروسته پاکستان له افغانستان حکومت غوښتي چې نوموړی دې ته وسپاري. یو شمېر شنونکي وایي پاکستان غواړي په دې سره نړیوالو ته وښیي چې ګواکې دا هم د افغانستان په څیر د داعش ډلې له فعالیتونو متضرر دی. شنونکي غوښتنه کوي چې حکومت یې له ترهګرو اسلم فاروقي څخه استخباراتي اظهارات هم اخلي. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.